د نن ورځې دوه تازه او مهم خبرونه. د هرات او خواف ترمنځ د ریل پټلۍ غځولو وروستۍ برخې هوکړه لاسلیک شوه. بلخوا شرعي د ګلبدین حکمتیار عقل کار نه کوي، د حزب نوم اخیستل اوس جرم دی. سلام ستړي مشئ ګرانو کتونکو، پام وکړئ د نن ورځې مهمو خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي د هرات او خواف ترمنځ یې د 53 میلیونه ډالرو په ارزښت د ریل پټلۍ وروستی پړاو بشپړولو قرارداد لاسلیک کړی دی. ویل کېږي د دې پړاو له بشپړېدو وروسته به دا پروژه تکمیل شي او هرات به په بشپړ ډول د ریل پټلۍ له لارې د ایران له بندرونو او ریل شبکې سره وصل شي. ویل کېږي د دې پروژې لګښت له حکومتي بودجې څخه ورکول کېږي. پر پنجشنبه د ورین احمد د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ دویم فاز څلورمې برخې جوړولو قرارداد له ګاما ګروپ نومې خصوصي شرکت سره لاسلیک شو. د لاسلیک په دې مراسمو کې د طالبانو حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر، د روسیې ریل پټلۍ اداري مرستیال او ایراني ډیپلوماتانو هم ګډون کړی و. بلخوا د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي چې خپله په زورواکۍ او د ځمکو په غصب تورن دی ویلي د ګلبدین حکمتیار د کور په مساله کې هغه ته بشپړ درناوی کړی دی. خو که حکمتیار دغه درناوی بې احترامي ګڼي بیا یې عقل کار نه کوي. هغه نن شنبه کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې ګلبدین حکمتیار ته یې له کوره د وتلو لپاره د هغه او نورو مشرانو په غوښتنه 4 هفتې وخت ورکړی و، خو نوموړی بیا هم ونه وت. شرعي زیاته کړې چې په افغانستان کې اوس مهال د احزابو قانون له منځه تللی دی او هر څوک چې د حزب نوم اخلي جرم دی. ګرانو کتونکو، دا و د نن ورځې چمتو کلي خبرونه. که غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو همدا اوس زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې ښه وخت.